پای خو یې معلومه نیټه سړی نشي ټاکلی ورته کېدای شي تر هغه وخته پورې به وغځېږي تر څو پورې صف وي ځکه صف هر وخت تصفیې ته اړتیا لري. کم کسان کولی شي دغه ډول صفونه کې رادنه شي کسان چې وځي اتمه شمېر یې کمیږي ځینې ځایونو کې باید ضرورت وشي ځینې ځایونو کې هغوی همکاري وکړي په لویو ښارونو کې ولسوالۍ وکړي بیرته کسان ورته د همدې کسانو په بدیل نیسي یا څه کوي؟ تاسې معلومه ده چې د امارت صفونه تل ډک وي اوسېدلي دي څومره شهیدان موږ ورکړو دا تېر شل کاله انقلاب خو صفونه هم خالي نه شوو یعنې د کوم کس چې به شهید کېدی یا به زخمي کېدی یا به همداسې نور یا به بندي کېدی د هغه ځای په د سیستماتیک ډول باندې ډکېدی نور مجاهدین هغو ځای ته راتللو مجاهدین خو کم نه دي او بله خبره دا اوس خو منظمه ملي اردو جوړېږي نو اردو دپاره ضرور هم ده چې دا صف ورته تصفیې شي دغه پاک خلک به اردو ته جذب کېږي او په قرار باندې تاسو معلومه د خلک چې ایستل کېږي اکثر ولسوالیو کې حوضو کې په ناحیو کې په داسې نورو ځایو په هغه ځای کې طبعا د هغو په بدل کې نور ملګري راځي.